دا ځینې خلک چې کله موږ ته شکایتونه راوړي وایي کور والا مې داسې ذهني مریضه ده ګزاره نشم ورسره کولی هغه نو ده په خپلو ظلمونو په تنګېدو هغه نیمۍ نیونې کړې وي دومره ناکي ناجایز ظلمونه یې ورسره کړي وي چې دماغ یې ور اوټ کړي ور خراب یې کړي بیا وایي زما ګزاره نشته ورسره نو د اکثره زنانو د اعصابو د مرضي سبب د هغه خاوند جوړ سوی د بندې به د هر چا هر څومره سختې خبرې برداشت شوي لیکن کور که بعضې معمولي خبره ورته وسوله بس بیا د بلډ پرېشر ورته های سي خشم ورته راسي چې څه پر خوله ورځي هغه ورته وایي نو اخر هغې ته د بشار ناجوړي ور واچي اعصاب یې ور خراب کړي نو بیا وایي د داسې ذهني مرضیې سره زما ګزاره نسي کوي نو باید موږ تاسې د پیغمبر علیه صلات وسلام د پیغام مطابق په کور کې د ځانه څه اخلاقمن جوړ کړو څه حوصله په ځان کې پیدا کړو څه رحم په ځان کې پیدا کړو څه برداشت په ځان کې پیدا کړو بیا به هېڅکله هغه ذهني مریضه نه جوړېږي والسلام